عمران خان حکومت تورن کړی چې له افغانستان نه بیرته ورستنه شویو پاکستاني طالبانو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د پاکستان مخکنی لومړي وزیر عمران خان دغه هیواد حکومت تورن کړی چې له افغانستان نه بیرته د وروختونکو پاکستاني طالبانو مخه نه ده نیولې. د همداراز ادعا کړې چې پاکستان کې د ترهګرۍ تزه پیل شوې څه هم له همدې کبله ده او حکومت یې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. له ترکیې زده کوونکو او پوهانو سره پر لیکه خبرو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک او افغان طالبانو ترمنځ توپیر شته. د ښاغلي خان په خبره کله چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ نو د پاکستان پښتنو د افغان طالبانو ملاتړ وکړ ځکه چې هغه مهال جګړه د بهرنیو یرغلګرو پر ضد وه. خو چې کله د 11 سپتمبر پیښه وشوه او امریکا پر افغانستان برید وکړ نو دوی یې مانع کړل چې که جګړه کې د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ترهګري ده. د عمران خان په خبره له همدې کبله هغه د پاکستان پر ضد شول. د پاکستان دغه مخکنی لومړی وزیر وایي ما حکومت ته ویلي و چې په دې مسله کې بې پرې اوسئ او مخالفت مې کړی و خو په خبره یې پاکستان بې پرې پاتې نه شو او دې کار قبایل وکهرول. ان د قبایلو خلک د پاکستان خلاف شول چې اوس د پاکستاني طالبانو تحریک دی. زما حکومت له طالبانو سره په اړیکه کې و خو واک رانه واخیستل شو. عمران خان همداراز ویلي چې د افغانستان او پاکستاني طالبانو ترمنځ کوم اړیکه نشته او پر کابل له واکمنېدو وروسته یې د ټي ټي پي غړو ته وویل چې بیرته پاکستان ته وګرځئ. دی وایي همدغه وخت له طالبانو سره خبرو سم وخت و او زیاتوي زما حکومت له دوی سره په اړیکه کې و. 40,000 تنه بیرته را روان و چې 10,000 پکې جنګیالي و او د هغوی کورنۍ هم ورسره وې خو له ما واک واخیستل شو او نوي حکومت د بیرته ستنېدونکو طالبانو مسلې ته پام ونه کړ. عمران خان زیاتوي چې له همدې ناپامۍ له کبله په پاکستان کې د ترهګرۍ تازه څپه رامنځته شوې. د ټینګار وکړ چې د دې مسلې قابو کول پکار دي تر دې وړاندې چې اوبه له ورخه تېرې شي. خو وړاندې تر ډېره پر عمران خان تور لګېده چې د طالبانو پر وړاندې نرم دریځ لري. قدرمنو لیدونکو له ملتیا ومننه.